سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګران دوستانو ته یو ځل بیا زه غزال نظري تاسو په درنو چوپړ کې حاضره یم. څنګه چې تاسو ګورئ یو مختلف ځای کې ناسته یم. تاسو به ډېر زیات خپرونې انټرویوګانې به مو لیدلې وي. نو نن مې غوښتله چې یو ځانګړې مختلفه خپرونه تاسو ته وړاندې کړمه. نو هغه خویندو وروڼو ته چې نشي کولی ډاکټر ته لاړ شي یا لاړه شي، نو ډاکټر ستاسو په کور کې اوس موجود دی که نه، ضرورت نشته چې تاسو ډېر لرې لاړ شئ. نو په دې خپرونه کې راسره ډاکټر شفیق احمد موجود دی، چې سکن ډاکټر دی. نن سبا خو لکه مطلب دا نور بیماریانو خو بالکل په ځای پاتې دي، ټول ښایست پسې ګرځي که نه، لکه ما په رنګ. السلام علیکم، جوړ په خیر، څنګه تاسو ښه؟ وعلیکم السلام. ډیره مننه غزل نظري ستاسو د راتګ او بیا ماته د دعوت راکولو، ماته د چینل ته د رابللو او بیا د پودکاسټ ارنج کولو. نو ستاسو هم ډېرې زیاتې قربانیانې دي. زه ستاسو ویډیوز وغیره ګورم، کله یو طرف ته ځئ غریبانانو سره دغه کوئ، کله بل طرف ته. نو نن پکې تاسو بیا هم هغه د غریبانانو دپاره لکه تاسو ویل چې یو داسې کم مریضان چې دي، غریبان مریضان چې دي چې هغوی هسپټل ته او کلینیک ته نشي راتللی، نو د هغوی دپاره یو داسې ویډیو ریکارډ شي چې هغوی ته په کور باندې پیغام میلاو شي. ډیره مننه، مهرباني. ګرانو کتونکو، خیر زموږ ورونه خو بیا هم کولی شي ډاکټر ته لاړ شي. زموږ زیاتر خویندې دي که نه، چې هغوی اجازت نه لري مطلب بهر لاړ شي یا ډاکټر ته لاړ شي. د هغوی په مخ ډېر زیات تیر سري وي، یا هم د هغوی په مخ ویښته وي، یا هم داغونه وي. نو هغوی ته ډېر مطلب ټینشن کوي، یا حتی تر دې پورې چې د شپې خوب هم نه کوي که نه. نن سبا خو مطلب فیس ډېر زیات مهم دی نن سبا کې. نو په همدې وجه ما غوښتله چې ډاکټر صاحب سره کښېنم او تاسو ته مشورې راکړي، او چې تاسو باید څه وکوئ څه ونه کوئ. ها ډاکټر صاحب، خبرې خو ډېرې زیاتې دي، خبرې خو هېڅکله نه ختمېږي. نو اول به تاسو خپل تعریف کتونکو ته وکوئ چې تاسو څومره وخت کېږي چې تاسو ډیګري اخیستی دی، او بیا چېرته مطلب جاب کوئ. نو که تاسو ځان کتونکو ته وپېژنئ. زما نوم خو څنګه چې غزل ویل چې ډاکټر شفیق احمد دی، زما تعلق هم د پېښور سره دی، او زه بیسیکلی زما تعلق چې دی هغه باجوړ ایجنسي سره دی. او ما ایم بی بي ایس کړی دی. ایم بی بي ایس نه وروسته بیا موږ ورته پاکستان کې چې کوم لکه افغانستان کې هم دي، دلته پاکستان کې ورته اف سی پی ایس وایي. نو اف سی پی ایس زموږ خلک پیژني چې سپیشلایزیشن دی. او نو سپیشلایزیشن ما په سکن کې کړی دی، او په ایسټیټیک اینډ ټرانسپلانټ کې، هیر ټرانسپلانټ کې. نو دې کې دا ده چې د چمړۍ کمې بیماریانې دي، نو په دې کې لکه زما سپیشلایزیشن دی. ښه، نو دا خو ډېر ښه خبره ده. دغه دی ډاکټر صاحب مې تاسو ته پیدا کړی دی، نور چېرته نشي تللی. ګرانو کتونکو، که تاسو فی الحال خپرونه ګورئ، نو تاسو چې څه هم مشکل لرئ، څنګه بیماري لرئ، مطلب تیر سري ده، مخکې داغونه دي، یا هم مخکې اضافه زیات ویښته دي، نو تاسو خپل مشکل موږ سره یو شریکولی شئ. نو په بل خپرونه کې به خامخا ډاکټر صاحب د هغه مشکل په باره کې به خبرې وکړي، او تاسو ته به خامخا یو لاره ښیي. که تاسو کولی هم نه شي چې مطلب یو لرې ځای ته ډاکټر ته لاړ شي یا بل چېرته، نو تاسو کولی شئ چې خپل کور کې هم ځان له پخپله هم علاج وکوئ. ښه، ما خو دا ویلې که نه چې تاسو خپل کور کې ځان له پخپله علاج وکوئ. ډاکټر صاحب، آیا داسې امکان لري چې یو بیمار مخکې تیر سري وي، هغه خپل کور کې ځان له پخپله علاج وکړي؟ بالکل. زه به دا ووایم چې مطلب که ځان ته په خپله علاج ونه کړي، مطلب نو کم از کم د هغه بیماري چې کم نقصانونه دي وروسته، او یا مطلب هغه بیماري چې اوږدېږي، نو بیماري به بیا دومره نه اوږدېږي چې کم کور کې لکه د احتیاطونه وکړي. نو احتیاط ته مطلب دلته موږ پیشنټ ته وایو، مریض ته وایو چې تاسو لکه دا احتیاطي تدابیر کوئ، یا مطلب دا پرهیزونه کوئ چې کوم چې د دې علاقې خلک ورته پېښور چا ساده ورته پال پرهیز وایي، چې ډاکټر صاحب څه پال پرهیز شته که نه. نو موږ به په دغه ټولو باندې انشاءالله خبرې کوو، او تاسو چې د چا څه سوالي، نو انشاءالله په را روانه پروګرام کې خپرونه کې به بیا موږ هغه ټول به ډسکس کوو، او دغه کوو به انشاءالله. بالکل. نو که تاسو غواړئ موږ سره رابطه وکوئ، یا ستاسو هر رقم بیماري وي، مطلب سکن کې څه رقم مشکل وي، نو تاسو کولی شئ کوم نمبر چې تاسو ته په سکرین ښکاري، دې کې تاسو کولی شئ میسج پرېږدئ. نو انشاءالله ډاکټر صاحب به بل خپرونه کې، بل پروګرام کې به خامخا ستاسو پوښتنې ته یا ستاسو مشکل ته به یو حل لاره پیدا کړي. ډاکټر صاحب، تاسو دا ماته ووایئ که نه چې زیاتر خویندې وروڼه دي که نه، چې مطلب داسې د 15 14 کالو شي،
د هغې په مخ کې ډېر زیات تیر سري راشي، آیا د دې علاج شته او که نشته؟ بالکل بیماری چې نن سبا هر یوه ده نو ټکنالوژي ډېره زیاته پر مخ په وړاندې تللې ده، نو علاج خو د هر یو څه شته دی، خو څه بیماریانې داسې چې هغه بیا په ورځو کې ټیک کېږي، څه بیماریانې داسې چې هغه په میاشتو کې ټیک کېږي. نو د بده مرغه موږ به دا ووایو چې دا تیرسري کومه بیماري ده نو دا په هغه بیماریانو کې ده چې کوم د ډاکټر زړه مشین کی او د مریض زړه مشین کی. نو دغه د چې لکه مطلب دا مونږ مریض ته وایو چې تاسو دا احتیاطي تدابیر کوئ، لکه زه به دا ویم اوس تاسو تپوس وکړو نو په کار ده چې زمونږ د دې پروګرام نه څه نه څه کورونو کې خویندو ورونو ته څه فایده وشي. نو تیرسري صرف موږ څه دوه وجوهات دي که نه، یو دا دی چې انسان دننه چې کوم هارمون دي هغه خو مونږ ډېر نشو اخوا دېخوا کولی ځکه چې هغه خو نورو کارونو لپاره ضروري دي. او دویم نمبر چې کومه غټه وجه ده نو هغه دا ده چې سن لایټ دی، مطلب کوم ته چې موږ لمر وایو، نو د کم از کم موږ دا شو کولی په کور کې چې لمر نه موږ ځان وساتو. نو چې کوم علاج موږ ورکوو نو موږ اول مریض ته دا وایو، په هغه کې موږ د ټولو نه زیات که تاسو زما پرچې د مریضانو کتلي زما چې کوم بیماران دي نو په هغه کې داسې چې سن بلاک ورته موږ ډېر زیات ضروري لیکو، او سن بلاک دغه مریض ته موږ جاري لیکو چې مطلب دا به همیشه به دا سن بلاک استعمالوي. د هغه وجه دی چې څومره پورې دا د لمر نه د ځان حفاظت کوي نو کومه تیرسري چې د لمر د وجې نه کېږي کم از کم هغه به ورته نه کېږي. او مطلب دا جاری مطلب دا دی چې یو ځل چاته تیرسري وشي نو بیا دا لکه دوباره شي راتللی، بالکل 90% چانس دا دی چې دا واپس راشي دا تیرسري. نو د دې د وجې نه موږ ورته وایو چې سن بلاک خامخا استعمالوئ. او بل دا چې لمر نه حفاظت هم کوئ، تاسو ماسک شئ لګولی، زنانه کور کې ځان باندې لوپټه شي راچولی، شال شي راچولی چې لمر پې ډایرکټ په مخ باندې نه لګي، په لاسونو باندې نه لګي. نو یوازې خو تیرسري نه لکه ډېرې ناروغیانو نه به دې بچي، او سکین بیا لکه داسې څنګه چې لکه ماشوموالي کې چې کوم لکه بد اثرات به پې نه کېږي. بالکل بالکل ډېر ښه. نو قانون کتونکو تاسو خو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدل، نو دغه شان عمل وکوئ نو انشاءالله ستاسو سکین به کاملا مکمل جوړ او تیار به وي. نو ګرانو کتونکو نو نن سبا زیاتر خلک په دې بیماري کې هم مبتلا دي، مخ اضافه ویښته چې زمونږ زیاتر خویندې دي که نه دې نه سره ټکوي، مخکې ډېر زیات لکه داسې زیاتې ویښته وي خو مطلب انسان هغه سره بد هم لګېږي. او یو بل دا چې ښځینه خو ډېر میک اپ هم کوي، شوق علاقه ورسره لري، کله چې میک اپ کوي مطلب هغه میک اپ دغه مخ کې صحیح نه کیني یا مطلب ښکاري، نو دوی باید څه وکړي؟ آیا دې لپاره څه علاج شته؟ تاسو کولی شئ څه علاج؟ نو زه به دا ویم چې کله یو بیمار ته موږ د بیمارۍ باره کې تفصیلات ورکوو نو زه به هغه لینګویج کې به په هغه ژبه کې به تاسو سره زه خبرې وکړم چې مطلب دا د دې وجوهاتو پسې به موږ دغه کوو که نه، چې کله وجه موږ معلومه کړو د هغه وجې بیا به موږ علاج کوو. نو نن سبا چې کوم 80% بیماران ماته راځي نو دې د مخکې نه سټیراید والا کریمونه استعمال کړي، په دې کې مطلب لکه زیاتر د پلوبیټاسول فارمولې والا زه هغه برانډ نیم د دې د وجې نشم اخیستلی چې مې بیا هغه فارماسیوټیکل والا دا خبره مایند کړي یا څه ماته نور څه مسلې جوړې شي. نو د دې د وجې نه کوم چې فارموله کریم دي کوم دکانونو کې ملاویږي په ټولو کې سټیراید دی، کوم چې ډېر خطرناک سیز دی. که دا سټیراید څوک په سکن باندې لګوي نو دا د دې ګردې ته هم نقصان ورکوي، د دې دماغو ته هم نقصان ورکوي، چمړه خو اسم ختموي، چمړې باندې ویښته راولي، دانې پرې راولي. ټیک شو، نو تاسو چې کومه خبره وکړه چې د اضافي کوم ویښته دي نو د ډېره غټه وجه هم دا نن سبا د دې کریمونو لګول دي. نن سبا کې دا کوم بازار کې چې کریمونه خرڅېږي مطلب زیاتر زموږ خویندې شته دي چې تر کومه زه پخپله ګورم دا بازاري کریمونه ډېر زیات لګوي. ډېر خویندې دي چې مطلب هغه مخکې بلیچ لګوي، آیا دا هم څه نقصان کوي هغوی جلد ته مخ ته؟ بالکل، ولې نه. بازاري کریمونو کې هم دغه کلوبیټاسول فارموله والا کریمونه دا پکې مکس شوي. دویم نمبر په هغه کې یو ډېر خطرناک کیمیایي بالکل مواد دی پکې، هغه ته مرکري وایي، کوم ته چې پښتو کې پاره وایي. نو پاره داسې ده که پاره لږم د دې خپل یو لیمټ دی په کریمونو کې چې کوم لکه پاکستان ډرګ ریګولیټري اتارټي ډریپ والا چې کوم اجازت ورکړی دی که د هغه نه لږم بره شي نو هغه ګردې له نقصان شي ورکولی، هغه عینې له نقصان شي ورکولی. نو پاره په دې کریمونو کې ډېره زیاته هایي، نو د دې د وجې نه بالکل نه دي استعمالول پکار، او زیاتر زموږ چې بیماران هغه ته دغه مسله. دویم تاسو بلیچ خبره وکړه، په بلیچ کې داسې انګریډینټ شته لکه اوس که چاته الرجي نشته نو هغې ته بلیچ سم نه وایي،
خو که چاته د دې نه لکه الرجي د فارمالډیهایډ وغیره د نورو څیزونو وجې نه، نو بلیچ کې چې کوم انګریډینټس دي، کوم کیمیاوي مواد دي، نو دا د دې جلد بالکل شي نقصان ورکولی او دې ته یو ریاکشن وایي الرجیک کنټیکټ ډرماټایټس. که چېرته مریض رالو زه به مریضانو سره هغه ویډیو هم بیا شیر کوم چې چاته مطلب خاص کر اوس د اختر کې چې کوم یا د فنکشن دپاره کور کې زنانه دا بلیچ کوي که نه، نو دا لکه د ښه دی خو د هر چا دپاره نه دی ښه. بالکل ځینې مخ سکن داسې وي چې الرجي وکړي که نه، بخار یا داسې نور څیزونه راځي. بالکل. نو قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدل، دغه شانتې عمل وکوئ. نو دا کریمونه چې نن سبا په بازار کې خرڅېږي، نو دا ټول یو تجارتي کریمونه دي چې هر څوک نن سبا ځان ته یو بزنس جوړ کړی او کاروبار جوړ کړی. نو زما په نظر زما هم یو مفته مشوره دوستانو، ښه پیسې تاسو نه غواړم، خو بالکل دا کریمونه مه یوز کوئ. ښه ډاکټر صاحب که تاسو دا ماته وایئ که نه چې کوم مریضان تاسو ته راځي، نو څه ماشین ده یا هم څه داسې څه شته چې هغې باندې تاسو ورته علاج کوئ که نه صرف نسخه ورکوئ، دوایي ورته لیکئ بس؟ بالکل لکه ما تاسو ته ویل چې وجه نو چې څوک د سټیراید والا کریمونه استعمالوي هغې ته خو موږ وایو چې دا بند کړئ، چې دا بند کړئ. بیا مریض ته موږ وایو که تاسو اوس دا کوم ویښته چې موجود دي که دا تاسو ختمول غواړئ، زموږ سره علاجونه شته. دې کې کریمونه هم دي، کریمونه دومره جل کار نه کوي. خلک په هغه ورځ باندې ځان ښه کول غواړي، یو ورځ هم څوک ویښته پرېښودل نه غواړي. نو زموږ سره لیزر کوئ؟ جی جی لیزر زموږ سره امریکن لیزر دی. نو بس بیا لیزر کې هم داسې ده چې ښه لیزر کول پکار دي که نه. لکه که تاسو نن سبا دا ګورئ په ټیک ټاک باندې د آی پی ایل وغیره، نو آی پی ایل هم مخله نقصان شي ورکولی، په ښه برینډر لیزر باندې چې ورته هیر ریمول وشي، نو انشاءالله چې مریض ته به فایده وشي. ښه نو ډاکټر صاحب تاسو ما ته دا وایئ که نه چې زما فیس کې څه مسئله شته ده، زه مطلب تاسو ته مراجعه وکړم راشم او که نه زما فیس بالکلي ټیک دی، ستاسو له نظر زما فیس څنګه ده؟ بس کېدای شي زیاتر خویندې داسې شته دي چې مطلب فیس یې زما رنګ کې دي، نو هغوی هم څه ضرورت لري چې ډاکټر ته لاړ شي او که نه؟ نه زه خو دا ویم چې مطلب دا کوم قدرتي سکن دی که نه، نو لکه دا چیړل نه دي پکار. تر څو چې دې کې مطلب څه تیرسري نه راغلي، نو زه علاج چاته نه ورکوم. چې څو پورې دانې نه راغلي، نو تاسو څنګه چې تیرسري نشته دی، دانې نشته دی، اکنې مطلب سکارونه نشته دی، څه ګړې نشته، مطلب کندې مندې نشته دی په سکن کې، نو زه هم په داسې چمړه باندې په داسې سکن باندې تاسو صرف سن بلاک استعمالوئ چې د هغه وروسته بیا تاسو ته کوم نقصانونه راځي که نه، نو هغه به نه راځي. د دې نه علاوه سم نه دي استعمالول پکار په خپله چمړه باندې. که څوک خپل سکن لکه ستاسو په شان غواړي، نو دا دې کوي چې بس څه دې نه کوي، سن بلاک دې استعمالوئ او باقي بس نور دې سم نه کوي. ښه رابو شو نوجوان ته او هغه ورونه چې مطلب ډېر زیات ټینشنونه کړي دي، یا مینه کې ناکام شوی دی، یا مطلب د ښځې د لاسه یا داسې نور ټینشنونه ویښتې تلي، ښه دوی لپاره هم غواړم خبرې وکړم. خیر نوجوان خو زه هم راځم خو ځان نه بوډۍ کې حسابوم. نو زمونږ نن سبا نوجوانان دي چې د هغوی په مخ کې مطلب جواني دانه، زمونږ ژبه کې ورته جواني دانه وایي، ستاسو په ژبه کې ورته ګونځې ورته وایي. ګونځې یو خو ګونځې دي که نه، یو دا دی چې مطلب دانې راشي مخ کې، ښه ځوانه کې او داسې مطلب چې نوی نوی ځوان شي که نه، مخ کې سم داسې دانې راشي، هغه څه علاج لري او که نه؟ بالکل زمونږ د لهجې کې ورته ځوانه کې وایي، یا ورته مونږ خپل ساینس کې ورته مونږ اکنې ولګیرس وایو. په دې باندې ما یو ډېره ډیټیل والا ویډیو هم ریکارډ کړې ده، مریضان هغه هم شي کتلی، خو چونکې ستاسو آیډینس هم لکه ستاسو پروګرام به هم خلک ډېر ګوري، د هغې دپاره به زه دا ووایم چې بالکل د دې علاج بالکل شته دی، او څومره چې په وخت باندې علاج وشي دومره به نقصان کم کېږي. لکه چې کله دانه راشي، نو هغه خامخا یا داغ پرېږدي یا بیا کنده پرېږدي، ګړه پرېږدي، سکار پرېږدي، نو د دې د وجې نه چې څومره مخکې علاج وشي، نو دومره به لکه مریض ته فایده وشي. تاسو به اوس بل دا سوال کوئ چې په کور کې څه شي کولی، نو کور کې دا شي کولی چې کم از کم د دې دانو والا نقصانونه کم کړي. نقصان به څنګه کمیږي چې دا دانه کله راله، نو دا دې بیا راشوکوي نه. زیات تر تاسو کتلی لکه د ټینشن د وجې نه، دغه د وجې نه مخ ته آینه کې وګوري او بس هغه دانه راوشوکوي، نو د دې ډېر زیات بیا لکه دا خامخا داغ پرېږدي او دا یو غټه کنده جوړوي، بیا دغه کې مونږ لیزر او آر اف مایکرولیډنګ وغیره دې ته ضرورت راځي. نو زه خو وایم چې کور کې لکه کم از کم دا شي کولی. دویم دا لکه غټ اختر را روان دی، نو لږه گزاره به کوي، لکه مطلب سپایسز چې کوم دي که نه، مسالې به ډېرې نه استعمالوي، باقي روش وغیره چې دی نه دا شي خوړلی، خو لکه چې کوم دا مسالې دي، نو خیر د دې نه دې لږ دغه وکړي، کباب دې لږ ډېر کم کړي، پکوړې دې کمې کړي، انشاءالله چې دانې به نه راځي بیا. بالکل
ها ګرانو کتونکو مخکې مې یادونه وکړله چې کوم ورونه خپل ویښته د لاسه ورکړي دي. زه خو یم چې خیر مه کاروئ، شیمپو کم مصرفوي. هغې خو ډاکټر صاحب ووایي چې نه، ویښته نن سبا ډېر زیات ضروري وي که نه، لکه مطلب په ټول فیشن هر یو څیز په هغه باندې برابرېږي. بالکل نو هغوی لپاره هم داسې علاج شته او که نه؟ بالکل نن سبا څنګه چې ساينس ډیره زیاته ترقی کړې ده او لکه مطلب دا ورځ په ورځ باندې علاج هم راځي او علاج د بل علاج نه هم راځي او اسان هم راځي. نو مونږ خو چې کم دی نو ویښته کروم صحیح شو کنه، نو مونږ ورته هیر ترانسپلانت وایو. ټیک شو کنه، نو ترانسپلانت والا داسي چې بس ریزلټ ورته جل ملاو شي او میش کې بس ته مریض چې کم کانفیډنٹ سي لاس کړي نو هغه واپس لکه هغه ته بحال شي، کانفیډنٹ واپس راشي. تاسو به زما په دې پیج باندې یو ویډیو کتلی چې هغه کس ویل چې ما د خپل ملګرو سره سیلفي نشو وستلې. دا دومره ضروری دی لکه ویښته پرسنالټي باندې ډیر زیات اغیز لکه اچي کنه. نو د دې لپاره خو زویم چې لکه د دې نه علاوه که څوک ترانسپلانت نه یریږي یا ترانسپلانت لپاره الیجیبل نه زمونږ کلینیک ته چې راشي نو بیا مونږ هغه ګورو. نو هغه د لپاره نورې دوايانې شته. نن سبا اګزوسوم راغلي دي، پی ار جی اف راغلی دی، مختلف قسم لکه مونږ دوايانې ورکو. ان شاء الله چې ډیر ښه دغه به ورته ملاویږي ریزلټ. بالکل تاسو نو خامخا راشئ کتونکو چې د چا هم ویښته وي یا هر کوم مشکلات وي، نو تاسو کولی شئ چې د ډاکټر صاحب کلینیک ته راشئ، نو ستاسو مسلې به ټولې حل شي. نو ټایم ته چې ګورم نو د خپرونې وخت هم ورو ورو په ختمېدو ده، ولې چې ټایم بالکل انسان سره یاري نه کوي. داسې ژوند هم په لکه مطلب زر زر روانېږي هر یو څیز کې. نو څنګه مطلب خبرې خو ډېرې زیاتې پاتې دي همدغه اوس. نو ستاسو په زړه کې به داسې ډېر زیات پوښتنې راځي چې داسې هغسې زما ټول په ذهن کې دي، په زړه کې مې دي چې زه ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړم، مګر متاسفانه بدبختانه چې ټایم موږ سره یاري نه کوي. ډاکټر صاحب د خپرونې اخري شیبې دي، که تاسو خپل ادرس کتونکو ته یا هغه مریضانو ته ووایئ چې هغه تاسو ته مراجعه وکړي راشي. ولې چې ډاکټر صاحب ماشاءالله ډېر پوه ده او تکړه ده. نو انشاءالله کوم مریضان چې ورته راغلي دي هغوی سره به هم زه خامخا انټرویو کوم چې مطلب ځان هم پې پوه کړم، هسې نه چې زه مطلب خبرې کوم او خبره داسې نه وي. نو زه خو مطمئنه یم خو بیا هم لکه حقیقت او رښتیا خبره ښه وي که نه. نو کتونکي به وایي چې مطلب دوی خپل ځان لپاره یا څه نو سل خبرې دي. مطلب شیطانان خو نن سبا ټول سره ډېر غټ غټ شیطانان دي، هغې په وجه نو تاسو په تمه اوسئ. نو کوم مریضان چې ډاکټر صاحب ته راغلي دي هغوی نه به هم پوښتنې کوو، مریض خو هېڅکله هم دروغ نه وایي. نو تاسو بالکل مطمئنه اوسئ. ښه دوستانو، نو مهرباني تاسو خپل ادرس کتونکو ته وایئ. ښه، نو څنګه چې تاسو وویل زما پاک میډیکل سنټر کوم چې په کراچي مارکیټ یا خیبر بازار کې یو سنټر دی، غټه پلازا د غټ هسپتال دی، د ډیر وخت نه الته ډیر ډاکټران دي پکې غټ غټ. نو الته زما کلینیک دی او په 3 نمبر چت باندې 329 نمبر کمره ده. باقی دا کم نمبر چې ښکاری په دې سکرین باندې نو په دې باندې چې کنټیکټ وکړي نو موږ به ورته اپوینټمنټ به ورته میلاو شي. خو کم از کم مریضانو ته دا خواست دی چې یو ورځ مخکې لکه کنټیکټ کوي که نه اپوینټمنټ اخلي، ځکه بیا هلته راشي او انتظار کوي یا دغه تکلیف نو ګرمي ده نو موږ ته هم ښه نه لګي. نو بس دا ده چې اپوینټمنټ دی اخلي او بالکل دی راځي هر وخت کې. او تاسو ته هم موسټ ویلکم چې کله هم راځئ. بس چې کوم زما د مریضانو ته ریزلټ میلاو شوی دی تاسو به راشئ، د هغې سره به کښېنئ چې تاسو مطمئن شئ، نو ستاسو ناظرین کتونکي به بیا مطمئن زما کېږي. کتونکي یا زما مینوال ما ته ډېر زیات ارزښت لري. تاسو ته دا پته شته چې مطلب زه څومره ستاسو فکر سوچ کوم که نه. په همدې وجه زه غواړم ځان بالکل مطمئنه کړم په دې وجه. نو ګران کتونکو تاسو کولی شئ چې پاک میډیکل هسپتال یا هم ارشد سینما سره چې کوم هسپتال دی، مطلب په ارشد سینما ته چې تاسو څنګه راشئ نو پاک میډیکل ته به راشئ او ډاکټر صاحب هلته موجود دی. کوم نمبر چې تاسو ته په سکرین ښکاري په دې خامخا تاسو رابطه وکوئ او هغه خویندې چې مطلب نشي کولی ډاکټر ته لاړ شي نو تاسو خپل پوښتنې یا خپل مسلې موږ سره خامخا شریک کړئ، نو زه به ډایرکټي ډاکټر صاحب سره شریکوم. تاسو ته هم ښه وختونه ښې شیبې الله دې وکړي چې دغه خپرونه به ستاسو ډېر ډېر خوښ شوې وي او تاسو به بور شوي نه یئ. هر چېرته چې یاستئ ښاد خوشحاله او کامیابه اوسئ. الله حافظ.